د اسلامي امارت د واکمنۍ د رئیس الوزرا تازه وینا او خبریالانو ته خبرداری. د نوموړي واکمنۍ رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په یوه غونډه کې ویلي چې هیڅ خبریال د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده پر پریکړو د نیوکې حق نه لري. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. ملا محمد حسن اخوند وایي د دوی پریکړې د اسلامي شریعت د اصولو له مخې کیږي او هغه خبریالان چې یوه ورځ یې مدرسه کې نه وي تیره کړې حق نه لري چې د دوی د مشر پریکړې وننګوي. ملا محمد حسن اخوند نه ده په ډاګه کړې چې کوم خبریال د طالبانو پر مشر د کومې موضوع په تړاو نیوکه کړې. ملا محمد حسن اخوند داسې مهال د خپلې واکمنۍ د مشر پر پریکړو له خبریالانو څخه د نیوکې حق اخلي چې د اسلامي نړۍ او په کور دننه دیني عالمانو د واکمنې ډلې روانه تګلاره ناسمه بللې او له طالبانو یې له نړۍ سره د ځان د چمتو کولو غوښتنې کړې دي. څه موده وړاندې طالبانو خپل یو پلوی چې د نجونو د زده کړو په ملاتړ او د حاکم رژیم پر روانو ناسمو پریکړو یې نیوکې کړې وي زنداني کړی چې د خلکو پر باور طالبانو د خپلې واکمنۍ د جوړښت پر ځای د خپلو منتقدانو ځپونکې پالیسي غوره کړې. دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو د رسېدو وروسته دې ډلې په افغانستان کې له لومړۍ ورځې د بیان ازادي محدوده، د ښځو پر کار، د نجونو پر زده کړو بندیزونه او په وروستیو کې انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بند کړي وو چې په کور دننه او بهر یې توند غبرګونونه پارولي دي.